دا چمن دی ما عزیزان به ما خوا بده کې دا اوس تېره روژه و په زرګون دی خلک وو چې ولاکې په ګرد روژه په نوکې سکه کړي نو خدای ته وګوره د خدای وبېرېږئ لږ لاس وله ورکړئ لږ لاس وله ورکړئ یو خیرات یو ګزاره یو وچه ډوډۍ یو شی خو ورکړئ او الله پاک دلته علما ناست دي هغه وایي د زموږ څه مخه راوکړله علما ناست دي الله پاک وایي بسم الله الرحمن الرحیم رأیت الذي یکذب بالدین ته هغه څوک پېژنې چې د دین دروغجن دی یا دین دروغ بولي بیا یې په خپله ښیي الله پاک فذلک الذي دوی هغه کسان دي یدعو الیتیمه چې د یتیم دښمني کوي ولا یغدو علی طعام المسکین او د غریب د ډوډۍ بندوبست نه کوي الله پاک وایي چې د غریب د یتیم دښمني کوي او د غریب د ډوډۍ بندوبست نه کوي ستا لمونځونه ځکه څه منم نه هېڅکله کښېنه موږ اته لمونځونه کوو ګزاره مې د یتیم په غوښت څاښت هم کوو اشراق هم کوو پنځه وخته دغه لمونځونه هم کوو ډېر شیان هم وایو لیکن ګزاره زموږ ګرد د یتیم په غوښو ده د مسکین په دغه ده دا به څه مو مهرباني وکړئ نن هم زموږ د کامي ناجوړي ټي بي ده ټي بي د نیستۍ مرض دی دا اوس دا زموږ دغه دي دا کویلې مویلې دي نازک بچیان 15 کلن څه وکړي فکر خو نشي کولی د هغه یې د معلوماته ده دا د 15 کالو هلک د مارواړه یې واخې بیا زه تر مچې چې چیرې یو غاړه ده په هغه کې د پښتانه کام بچي ننوتلي دي 10 کاله ځوان سړی دا کوي چې راوځي د ټي بي مریض دی د سکول بندوبست یې نشته د کالیو بندوبست یې نشته د ډوډۍ بندوبست یې نشته خو بس پښتانه سیالان خلک دي